لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمي. ډېر خلک پریشانه یاره جی ما ته خو لویه پریشاني ده دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوکم دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی. ډېر خلک وایي وی نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم اس یار و مددگار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته او که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی. د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم. وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن وته وای او پریشانی وته وای. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما د بچي او زما د زامنو لونو د خیزه کې رشتي وشي. دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي، څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشان دي، څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي، چاته کور کې جګړې دي پاغې کې پریشان دي، څوک یو وزر دي پریشان دي، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویره کوټي مرض دی. دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا غي د پاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوي کې. معنی خپل حضور پاک خو دلیدا. یو صحابي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بازار وته وي پاره کې دا حدیث نقل شوی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو بلکې حضور پاک وته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پويږي. عبد الله ابن مسعود ورته وی الله ورسوله اعلم. الله ورسول ته پته ده ما ته خو معنا نه معلومه. نو حضور پاک وته دې معنا په خپل بیان وی لا حول عن المعصيه الا بعصمه الله. دا هر ګنا نه بچ کېدل به د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګنا نه پریشانې نه تکلیف نه درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه به د پروردگار د ذات نه بل څه بچ کول شته نه دی. یو معنا شو ولا قوة على الطاعة لا قوة على العبادة لا قوة على عمل لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې نو په دې طاقت چې درکې څوک به درکې الله دی. معنا شو دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بغیر چې اس په دې څوک نشي خلاصولې څوک به خلاصي یا الله. حضرت ابراهيم عليه السلام ته ګوره اورته وغورځید. نمرود وته اور بل کړی دی. نمرود دومره اورې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه په پاسه نشي الوتې. داسې اور دی نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو. په دې چل نه پوهېږي ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو نو چې مونږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځئ دې سره سوکو. دومره خطرناک اور یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم. په دې طریقو چل نه وردي او فرشتې پریشانه دي. فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته. نو ټول مشرکان دي شرک کوي دقه یو بنده چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم بشي. که ستا خوښی وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی دې کې دې غورځئ اسوئ الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي. پروردګار د ما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم الله له ولې نه غواړم. را لېږلې بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله وایي زه غرونو والا فرشته یم. زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی دا اوچتولی شم ړقولی شم. یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم. ما له اجازت راکړه. وایي د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دي په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه او وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم.
ابراهيم عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام وکنه قران کې الله ولقد اتینا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فما شموالي کې دلمن پویا ورکړي دا بعض انسان ماشوم الله ولا پویا ورکی عقل ولا ورکی سوچ ولا ورکی پویا ولا ورکی بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې نه پویا پکې نه بل فرشتہ رااله وې زده باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار را کړی دي څومره طوفان چې راولي دا زرا ولم څومره باد چې راولي دا بادونه زرا ولم طوفان زرا ولم سیله زما په وس کې دا زرا ولم ما ته حکم وکړه الله نه اجازه غوښتل خو ابراهیم نه تاسو کا اوس په داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور بوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخور کم دا چل مال راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا بدل ټول نیستو نابود کم دا بدل الله ټول سوزم ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي وسره کدا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه د لا اوسره چې بیګار راغلي خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوسره لې ک پرون راغلي چې دا غر د چت کړي د دشمن په اثر دی خو دی دا ته لګ لیټ شو کنه پرون پکار وا مونږ به فورا دا جمله استعمال کړی وا حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکی وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصې به د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خو اوس به اورته څنګه ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچوغ لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کېناوي او ټال له جوټا ورکې د اور دې من سبب ورنږي ټال ولا جوړ کړل وی ټال او مچوغ غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېنو او بیا ظالمان دومره چې ابراهيم عليه السلام بربندم کې جامې هم تل رکړلې ځکه دشمن تذلیل ولا کوي او ټال بیا نو چتيږي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وی سرتور سر خزراوله دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستلې سرتور سن هغه خپل غډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لاړ کم ځکه چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشتي ته نه ټینګيږي اغزي او ابراهيم عليه السلام اورته ورغله د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سوځیدل د دلو خړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهيم عليه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهيم اورا یخبش ګوره معتدل یخ چې تکلیف ولا ورنکي مری غوندې ودا سواد د کلام او د برا غرونو په شان یخني پیرانه ولې ګوره په قلار چې صرف دومره چې دتا د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل عليه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړل او دا میوه بوټي وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړ وای اوسه به د الله د ذات نه بچکون کې بل سوچتاو څه نشته اور وته ګل گلزار د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچکون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات نه بل بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ور سره ده د تر لور امداو د پني کام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لار کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران بلارو کې کینولو او چې چا سره خدای بس دا خاون ولا وجنه او خدای مال راواله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې دا خو په لوی غم وړیدم بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته زما خدای نه دی خاون دی خو په شریعت کې مو تارور خورم یو ګوري ښا ځکه دیني خور مې ټول د آدم عليه السلام اولاد یو دمه خوري مخکې پوي کړه نو کته نه د بادشاہ ته پوسو کیه د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی می خاوند دی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان ورونه خويندې او کمانه ته پوسو کو نو زه ورته چې دا می خور ده ولې کدا ښکار شي چې دا خاوند دی او دا می خزه ده نو بیا ګوري ما درنه وجني او کدا وته پته ولګي چې نه زه د ورور ته می خوري نو زه به د مرګ خو بچم کنه اخلي خدای سم رانه اخلي او زه به د مرګ بچ ډیر ښه اغه ال د بیبیته بوتله هغه ظالم بادشاہ بدعمل بادشاہ چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړه دروازه بند کړه او غنیت ته یو کو چې تلاس ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سي ناشولته خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاسي سنگ دیلا وروړه بس پرې وتا بادشاہ پزمکا په اوچته کړه الاوړې پرې وتا او د فالج په منده فالج نه دي د قصې لاس په باندې فالج وو چې غېکړې دی بیبي ته ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرې دم دی دا مسلمان کې رحم زیاتی بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې رحم زیاتی نو دوی وتا کنو بیا ټیک شو ټیک شو یاره دا جوړ معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی و بیا کوشش کړي لاس ورچي بیا ما چل پیوش بیا وی بس ما نه غلطي وشو دې الله معاف کا بیا باندې کوم وی خماف مکړي بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان کو سړي پسې انختی بیا لاس ورچاو بیا ما غسه پرې وته یاره وی بعد دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس په معاف کا وی بیا مې معاف کړي هغه نو کرام ته وی راشه دا بیبي بوزه بس او یو خدمتګار مولا ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجره دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته وبخله او سو بیبي زو د بادشاہ ابراهيم عليه السلام نبی ساره رااله خو بیا په دغه کې کشمکش سوچو چې کله ډیرم د خپل خاوند ته وایم چې مال د بادشاہ ګوتې نه دی را رسیدلې خو بیا هم زما د خاوند په دغه کې خامخاغه دغه پکې وي شک پکې وي په ما به خامخا زما د وجه بغږ نه کوي
لیکن خامخا به پریشان چې د ما دې ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې م نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي رارسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه د ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي ذات څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به ور رسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کړ او یې شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه والا خدای لکه د شیشې په شانتې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی ویني د دریاب ګوټونه ګوټونه ویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکې به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله د هر ابن پاک غلطی د ما د پروردگار داسې आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې و اسمانونو د پاسه د و اسمانونو نه ګرځي په عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري لکه ځمکه چې د اسمان څومره لري بیا دویم د هغې نه دومره لري دی بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لري دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشته الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل ازاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی ها بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سیکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلې غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا څه نه خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله ته خو خلاص که پروردګار ته خو بچ که دا د دین مسله مو ورې ګورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ یې د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معاف یې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی یې کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په کب په ګېډه کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړی او دلم دقه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو وایه که د خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې هر څه د الله په زور کې دي
دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولی الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې. څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه دپاره نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې نور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې دی. دې شکل ته انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه دوه بچي پیدا کړي، د یو شکل یو شانتي او د بل بل شانتي، د یو رنګ یو شانتي او د بل بل شانتي. بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه دی، خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنګونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي، داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ، حیران یې ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا د چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې دا موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک خپې ټیک وجود ټیک، او ناګهانه فالج به ووایي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج وو. څه چل پې وچو؟ جي فالج وو، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپره کږه شي، بلې ورپسې اوچتئ. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتئ. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه، لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج خپه پالج والی. رونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه سم نشته. دې کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه، نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت څخه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې نه چې لږ بار ووتو روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه، وایي چېرته دی؟ وایي زه فلان کې ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی بدله درکړم، دینار اشرفی دا بدله درکړم، او ما ځان سره بو د ملګري به دې شم د سفر. د وایي ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والو، قریبتې والو، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور که اشرفی ته یې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر ته والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي. چې څه منځ یې لاړل، لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده، ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فوراً دغه اسنه ودنګل او پر املا کې یو خنجر پټ کړی، لوی خنجر دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې ووړېدو. دا شو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وی نه نه اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدم، خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی م را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره د تقلید هم ته نه شمه، نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. دا کوم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه، نو فورا دې وي الله خیر. دریاب کې خپه وخوېږي که نه، نو دې وي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، لکه به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ګورې یو الله دی، بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته لمونځ ټیم راکړه، دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل، زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې یې نه که نه، دین داسې 2 لس لمونځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. دغله چې دا ارمان دې پوره کړی، 2 رکعته ته م وکړه، سلام ګرځی نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو،
غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پریدي مې نه صورت تیر شو. نو یو آیات وته الله ګور الله ته چې ته ځان سپارې الله به مدد کوي. یو آیات دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا، چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا د آیات معنا ده. بس دا آیت اوې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی، دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو، په اس باندې سور دی، نیزه ورسره ده، د اوسپنې ټوپۍ په سر ده، او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ګنټپ خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا، نو هغه ته ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کم څوک هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وو او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو، چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم. څوک یې ته؟ شاه سوار ته متوجه شوم. ته څوک یې؟ زه خو د لوی غم خلاص کړم، ډاکو دې مړ کړه اوم سوځېد. ته څوک یې؟ وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم، د دې آیت غلام یم. تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل. الله وایي چې یو فرشته پکار ده، زه ودرېدم. الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی مدد شب ځان رسوه. الله راولېږلم. سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي؟ الله به دې پکارېږي په سخته کې. بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله در کوي. زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي مونږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې سره ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې سره او بانډ له راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم. یم دا خلک ډېر سادهګان دي. ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له بانډ راخېجه خدای له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم. نو په کامیابي ستا په لاس کې ده، د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده. دا زمونږ قمقل خلک دي، بس خلک هم ورپسې روان دي. زه یو ځل پېښور کې روان وم، یو سړی دا مرغو والا ني دا اوس ختم شوي، پخوا به دا ډېر ناست دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی، اوس ورسره لفافې پرتې دي. زه روان وم چې دا مریض تپوس ته او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې، ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم. غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو چې مې کتل اوس دی دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته له ټیک کړم. یا خدایه پاکه اوس هم خوا شوم، اوس به دې په سړک راغورځولې وم په قسمت ته له ټیک کوم. مې ځان له ټیک کړه چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي، ځان له قسمت برابر کړه. دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نبیګې دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره او زما قسمت ټیک کړې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه. زمونږ خلک دا هم قمقل ناست دغه دی به داسې څوک چا ورته لاس نیولي پال به وله ګوري، څوک مرغو ته ناست دي، څوک نجومیانو پسې ګرځي، دې قصو پسې مه ګرځئ. روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي؟ الله په اختیار کې دي. دا اسباب دي لټۍ به ډاکټر له به هم دی، دا ستا سبب دی. خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم، د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي، دم به هم په ځان اچوي، دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه، دعا به هم کوې، تعویذ به هم استعمالوې چې رسم تعویذي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کوې. خدا به دې یقین چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي؟ الله پیدا کوي. زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي، که روغ صحت دی، که مال دی، که دولت دی، که ښکلی شکل دی، که ایمان دی، که بچي دي، که عزت دی، دا ټول الله سره دي. دا به زمونږ یقین چې که بیماري ده، که تکلیف دی، که مقدمه لر کول دي، که د رنځور رنځ ښه کېدل دي، دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي، دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقین چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی، د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی. او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی. زه به صرف اراده کوم، د ګناه اراده به نه کوم، د نیکۍ اراده به کوم. زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی، په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي، دا به مې یقیني. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه. نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د الا ادلک على کنز من کنوز الجنه، وی د جنت د خزانون یو خشته خزانه نه درکو؟ ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا يا رسول الله راک کنه ولا حول ولا قوة الا بالله. او دا بل حدیث چې ما ته وی د مسند د بزار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء، د یو کم سلو مرضونو علاج دی. ایسرها الهم، او په دې یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی. هم څه ته وایي؟ مې راته وختي معنا وکړه. هم ټینشن چې ورته مونږ وایو، پریشاني چې ورته وایو، غم ورته مونږ وایو، هغه تکلیف چې د غیرو سبب نه معلوم. درونو دا بهترین دم دی ما درته وښوه، لا حول ولا قوة الا بالله. چې چاته څه قسمه پریشاني ده، تکلیف دی، غم دی، مصیبت دی، مقدمه ده، جنجال دی، لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي. او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څیزه، نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي. دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج. زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده، یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښیي او د جنت د تلو یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی. زموږ دا بزرګان پکې یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د سړي 1500 کاله د شواروس کې وایي، 11 کاله ته مخکې درود شریف وایي او 11 کاله ته وروسته درود شریف وایي او 1500 کاله ته وایي. په اودس کې ویل شي، په اودس کې ویل شي. خدای دې چې سړی دې په اودس کې وایي، په یو ټیم ویل شي، په دوه ټیمو کې ویل شي، په درې ټیمو ویل شي. او العلی العظیم دا د الله صفت ده، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
دا صفت کو سره ډیره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او په بل حدیث کې علی العظیم شته دي کې نشته بلکې شته نو که العلی العظیم سره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل پکې ها زنانه تم دور سره په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات هم کوي وسلې ویل شي او 1500 زموږ د بزرګانو طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتو نو په دې عمل کوي اولاد د چانی پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلې دلو لپاره لګیا دي دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په موږ